Bismillahirrahmanirrahim. Once again, welcome to the class. What is Amazon? Amazon څه څیز دی؟ په Amazon به مونږه کار څنګه کوو؟ د Amazon نه به ارنینګ مونږه څنګه کوو؟ دا ټوټل خبرې اترې به مونږه په نننۍ کلاس کې ډسکس کوو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو سکیپ نه کوئ چې تاسو په هر څیز باندې په ډیټیل سره پوه شئ. فرست اف آل مونږ راځو Amazon لا چې Amazon څه څیز دی. What is Amazon? Amazon زمونږ سره څه څیز دی؟ Amazon is e-commerce platform. Amazon چې دی دا یو e-commerce platform دی. وس e-commerce platform چې دی هغه څه ته وایي؟ ځان په اسانه باندې پوهه کوي چې کله مونږه په انټرنیټ باندې خرید او فروخت کوو. صحیح ده، په انټرنیټ باندې مونږه سیزونه خرڅو سیل کوو، دې ته ویل کیږي ای کامرس پلیټ فارم. صحیح ده، لکه Amazon زمونږ سره چې دی دا ورلډ وایډ چې دی یو ای کامرس پلیټ فارم دی. مونږه په دې باندې کار کولی شو که مونږه د هر ځای نه په Amazon باندې کار کول غواړو. اوس کار به پې څنګه کوو دا به مونږه په ډیټیل سره وایو. ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو په هر څه باندې په ډیټیل سره پوه شئ. Amazon is online marketplace where individual and businesses can sell a wide range of products. Amazon چې دی دا یو آنلاین مارکیټ پلیس دی. صحیح ده، چې په کمی کې انډیویژول. وس انډیویژول څه ته وایي؟ ما او تا ته وایي چې د چا بزنسز نه وي، د چا کاروبارونه نه وي، مطلب د چا کمپنی نه وي، هغه ته څه وایي؟ هغه ته وایي انډیویژول. and businesses can sell a wide range of products. او بزنسز په هم خپل پروډکټ چې دی هغه خرڅولی شي، سیل کولی شي. یعنی ګوره مقصد د دې خبرې دا دی چې Amazon یو آنلاین مارکیټ پلیس دی. په دې باندې ما او تا هم سامان اخیستلی شو، خرڅولی شو. صحیح ده، خپل بزنس چې دی هغه پې چلولی شو. صحیح ده، او چې کوم غټ غټ کاروبارونه دي یا واړه واړه کاروبارونه دي هغو پې هم خپل پروډکټ چې دی هغه خرڅولی شي. اوس Amazon چې دی نو دا انټرنیشنلی استعمالیږي. صحیح ده، مطلب تاسو د دنیا په سطح باندې که تاسو غواړئ د پاکستان نه، د سعودي نه، د دوبۍ نه، د هر ځای نه تاسو په Amazon باندې کار کولی شئ او د Amazon نه ارنینګ کولی شئ. صحیح ده، چې په کوم ځای کې ستاسو سره د انټرنیټ اکسس وي، د انټرنیټ سہولت ستاسو سره وي، نو تاسو په Amazon باندې خرید او فروخت کولی شئ. صحیح ده، او خپل انکم چې دی، خپل پراپرټ چې دی هغه د Amazon د لارې نه جنریټ کولی شئ. نو سمپلی تاسو په دې پوه شوئ چې Amazon څه څیز دی، په Amazon به مونږ کار څنګه کوو. صحیح ده، د Amazon نه به مونږ پراپرټ څنګه جنریټ کوو. د Amazon نه به مونږ پراپرټ څنګه جنریټ کوو. ګوره مونږ فار ایگزامپل د سپلایر نه چې دی سامان واغیستو. صحیح ده، مونږ د سپلایر نه سامان واغیستو، هغه مونږ په Amazon باندې خرڅ کړلو. کسټمر مونږ له آرډر راکړلو، کسټمر زمونږ نه واغیستلو، هغه خرڅ شولو. صحیح ده، نو په دې کې مونږ ته منافع پاتې کیږي، پراپرټ پکې پاتې کیږي. لکه ګوره تاسو ایگزامپل واخلئ، زمونږ په ښاریو کې یا زمونږ په کلي کې یا زمونږ په پاکستان کې څومره غټ غټ بازارونه دي. صحیح ده، هلته کې چې مونږ کاروبار کوو نو هم په دې طریقه کار سره کوو. صحیح ده، چې مونږ خپل دکان هلته کې وباسو او بیا څه کوو، دکان له چې دی سامان راوړو. سامان چې دی هغه په Amazon، هغه مونږ په دکان کې په هغه کم سټورز چې وي زمونږ په ښاریو کې په کلیو کې مونږ هغه سامان خرڅو. نو دغه شان زمونږ سره Amazon دی. خو Amazon چې دی دا یو آنلاین ای کامرس پلیټ فارم دی او دا د دنیا په سطح دی. مطلب دلته کې ته ځان له چې سټور کولاو کې نو د دنیا په سطح باندې کار کولی شي. که هغه ته په هر ملک کې کار کې نو ته په اسانه سره کار کولی شي. صحیح ده. بیا دی what is Amazon FBA and FBM. Amazon FBA زمونږ سره څه څیز دی او Amazon FBM زمونږ سره څه څیز دی. ګوره په اسانه باندې به مونږ په دې کې ډیفرنس کوو، په اسانه باندې به مونږ پیژنو چې Amazon FBA څه ته وایي او Amazon FBM څه ته وایي. صحیح ده. ګوره both are fulfillment channel used by Amazon seller. وس دواړه چې دي نو دا دواړه fulfillment channel دي د Amazon د سیلرز دپاره. اوس به تاسو وایئ چې فلفلمنټ چینل څه ته وایي. فلفلمنټ چینل دې ته وایي
چې کسٹمر مونږ له کله آرډر راکي هغه آرډر مونږ فلفل کوو کسٹمر ته لیږو صحیح ده د هغې هینډلینګ کوو د هغې پیکینګ کوو صحیح ده نو دا په دې فلفلمنټ چینل په ذریعه سره مونږ کوو صحیح ده ښه راځئ چې فرق پکې وپېژنو چې امازون اف بی ای څه څیز دی او امازون اف بی ام څه څیز دی ګوره په اسانه باندې امازون اف بی ای دې ته وایي فلفلمنټ بای امازون چې کله مونږه د سپلایر نه یا د علی بابا نه مونږ چې دی هلته کې مونږ نیګوشیشن وکړو خبره اتره وکړو د سپلایر سره مونږ د هغه نه پراډکټ واخلو هغه مونږ چېرته ولیږو د امازون ویر هاوس ته د امازون ګودام ته نو چې کله هم دا د امازون ګودام ته ورسي ویر هاوس ته ورسي دا اکټیو شي ښه چې کله اکټیو شي نو آنلاین کسټمر راځي او مونږ له آرډر راکوي چې کله مونږ له کسټمر آرډر راکوي نو په اف بی ای کې څه چل کیږي په اف بی ای کې چې کله مونږ ته آرډر میلاویږي نو امازون والا هغه پروډکټ چې دی هغه پیک کوي شپ کوي کسټمر ته صحیح ده په ټایم ورته ډیلیوري کوي ټوټل ذمہواری چې دی په اف بی ای کې چې دی هغه امازون والا اخلي صحیح ده ښه د پاکستان چې دی مونږه امازون اف بی ای نشو کولی صحیح ده سوري د پاکستان نه مونږه امازون اف بی ام نشو کولی ځکه دلته کې زمونږ سره ویر هاوس نشته د پاکستان نه چې مونږه کوو د پاکستان نه به مونږه کوو امازون اف بی ای فلفلمنټ بای امازون صحیح ده چې مطلب مونږ په پاکستان کې ناسیو مونږ به څه کوو ډایرکټ به د سپلایر سره خبره اتره کوو د سپلایر نه به سامان اخلو او مونږ به د امازون ویر هاوس ته لیږو کم چې زمونږ سره په سعودي دوبۍ کې دي په امریکا کې دي په کینیډا کې دي صحیح ده په برازیل کې دي په میکسیکو کې دي صحیح ده داسې مونږ سپیشلی په میډل ایسټ باندې کار کوو په میډل ایسټ کې چې کم زمونږ سره سعودي دوبۍ راځي بیا که فرض که مونږ په یو ایس مارکیټ باندې کار کوو په یونایټډ سټیټ باندې نو هغه هم مونږه کولی شو په دې طریقه کار سره صحیح ده ښه اوس فلفلمنټ بای مرچنټ کم چې زمونږ سره راځي اف بی ام اوس اف بی ام څه ته وایي ګوره اف بی ام چې دی دې ته وایي چې کله مونږه هر څیز په خپله باندې کوو کسټمر هینډلینګ هم مونږ په خپله باندې کوو چې کله مونږ ته آرډر راشي صحیح ده هغه هم مونږ په خپله باندې کسټمر ته لیږو نو او په خپله باندې شفټ کوو هم په خپله باندې پیکینګ هم کوو هر څه مونږ کوو دې ته وایي اف بی ام خو اف بی ام مونږ د پاکستان نه نشو کولی صحیح ده د پاکستان افغانستان نه مونږه اف بی ام نشو کولی ځکه دلته کې زمونږ سره د امازون ویر هاوسز نشته دی نو چې په کوم ځای کې زمونږ سره د امازون ویر هاوس وي صحیح ده هلته کې مونږه اف بی ام هم کولی شو او اف بی ای هم کولی شو لایک که مونږ سعودي او دوبۍ وګورو صحیح ده هلته کې مونږ اف بی ای هم کولی شو اف بی ای هم کولی شو خو که فرض که مونږ د پاکستان نه کوو نو مونږ به څه کوو اف بی ای به کوو فلفلمنټ بای امازون به کوو صحیح ده ځکه دلته کې زمونږ سره ویر هاوسز نشته دی نو سمپلی دا و د امازون په باره کې لږ شانتې ډیټیل چې تاسو پوه شئ چې امازون آخر دی څه څیز په امازون به مونږ کار څنګه کوو د امازون نه به ارنینګ څنګه کوو ښه بیا زمونږ سره امازون اف بی ای څه څیز دی امازون اف بی ام څه څیز دی تاسو ته مې په ډیټیل سره په دې باندې خبره اتره وکړله چې تاسو پې پوه شئ ښه که فرض که ملګري زمونږ په آنلاین کورس کې انټرسټډ وي نو زمونږ سره په دې وټساپ نمبر باندې رابطه وکړئ مونږ به تاسو ته آنلاین کلاسز هم اخلو د امازون باره کې